د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره دوه مهم او زبردست راپورونه خپاره شوي. په لومړي ځل له افغانستان څخه 21 ټنه مینځونکي توکي لندن ته صادر شول. بلخوا له ازبکستان سره هم مهم تړون وشو، خو په کومه برخه کې بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې په لومړي ځل یې په دغه ولایت کې تولیدونکي مینځونکي توکي لندن ته صادر کړل. د دغو مینځونکو توکو ارزښت 10 میلیونه امریکایي ډالر ښودل شوی دی. د یاد دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په بلخ کې د یوې خصوصي فابریکې له لوري تولیدونکي 21 ټنه مینځونکي توکي یې لندن ته صادر کړل او تر راتلونکو 5 کلونو به د دغو توکو صادرات دوام ولري. د دغو مینځونکو توکو ارزښت 10 میلیونه امریکایي ډالر ښودل شوی دی. د ځایي طالب سرچینو د معلوماتو له مخې یاد مینځونکي توکي تر دې وړاندې ازبکستان ته هم صادرېدل. بلخوا د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د ازبکستان د انرژۍ له وزیر سره د ویډیویي کانفرانس له لارې د 500 کیلو ولټ برېښنا لیږد پروژې په اړه خبرې کړې دي. عمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا مهمه وبلله او د پروژې اړوند تړونونو په اړه یې خبرې وکړې. په ورته وخت کې د ازبکستان د انرژۍ وزیر هم د ګډو همکاریو دوام د اوږدمهالو اړیکو لپاره حیاتي وباله. ټاکل شوې ده چې ازبکستان په دې پروژه کې پانګونه وکړي چې له مخې به یې تر 800 میګاواټه برېښنا کابل او ختیځو ولایتونو ته ولېږدول شي.